په 13 جنوري د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایرس د نړۍ تر ټولو خطرناک وایرس اعلان کړ. د کرونا وایرس په هکله تاسو ټول پوهیږئ، نو بیا دا ویډیو ولې جوړوو؟ دا ویډیو ځکه جوړوو چې موږ هر یو خپل مسؤلیتونه وپېژنو. دا بایولوژیکل وار دی، دې تر شا څوک دی پر دې بحث نه کوو. درېیمه نړیواله جګړه ورته ویلی شو. هر ورځ په زرګونه انسانان مړه کېږي دې وایرس له کبله. دا وایرس نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر هیواد کې ډېر په سرعت خپریږي، ځکه چې دا وایرس له فرد څخه فرد ته انتقالیږي. نو باید د یو څه مودې لپاره فرد له فرد سره لمسي اړیکه ونه لرو، یا یې ډېره کمه کړو، او سوشل ډسټنسینګ یا ټولنیز واټن او یا هم اجتماعي فاصله ورته ویلی شو. اجتماعي فاصله څه شی ده؟ له هر ډول ګڼاګوڼې بیروبار، که هغه پوهنتون وي، که هغه ښوونځی وي، که هغه میلې وي، که هغه غونډې وي، که هغه جومات وي، د هغو څخه د څه مودې لپاره ځان لرې وساتو او یوازې 15 ورځې. سوشل ډسټنسینګ یا اجتماعي فاصله باید څوک ولري؟ هر هغه څوک چې عمر یې له 500 کلونو لوړ دی، او هر هغه څوک چې له وړاندې په بېلابېلو ناروغیو اخته دی، که هغه د زړه ناروغۍ، که د سږې ناروغۍ وي، که شکره وي او که نورې ناروغۍ وي، او هر هغه څوک چې هیڅ ډول ناروغۍ نه لري. یعنې موږ ټول باید د یو څه مودې لپاره ټولنیزې فاصلې ونیسو. کرونا وایرس ټوکه مه ګڼئ. د هیڅ لږونه پرمختللی هېواد ونه توانېدی چې د ورځې 1000 کسان هلته د کرونا وایرس له کبله مړه کېږي، د هغو مخه ونیسي. نو زموږ هېواد، زموږ دولت خو ډېر بېچاره دی، هم د امکاناتو له کبله، هم د ظرفیت له کبله، هم د احساس له کبله. اما موږ کولی شو هر څه به دوی ته نه پرېږدو. موږ که پر موږ خپل اولادونه ګران وي، که پر موږ خپله کورنۍ ګران وي، که پر موږ خپل وجود ګران وي، لطفا راځئ د کرونا په وړاندې دا جګړه وګټو. په ډېره اسانۍ یې ګټلی شو. بې له اړتیا، بې له سخت ضرورته خپل لاسونه له خپلې پزې، خپلو سترګو، له خپلې خولې لرې وساتئ. بې له ضرورته لطفا له خپلو کورو مه راوځئ. که څه هم په افغانستان کې بشپړ قرنطین امکان نه لري، ځکه چې دولت نه ظرفیت لري، نه امکانات لري، نه هغه احساس لري چې په کور کې هر چاته یوه ګوله مړۍ ورکړي، او د ورځې لسګونه نه سلګونه کسان د خپلو اولادونو لپاره د یوې ګولۍ مړۍ لپاره راوځي. اما د ضرورته پرته له خپلو کورونو مه راوځئ. پیچلي کې هم دا ټوکې ګڼل کېدې، اما نن ورځې مشران ژاړي. لطفا په خپلو اولادونو، په خپل وجود، په خپله کورنۍ، په خپل دوستان، پر بشریت ورحمېږئ. د کرونا سره جګړه ډېره اسانه ده، یوازې احتیاط. موږ کولی شو چې کرونا ته ماتې ورکړو. که بیت الله شریف دروازې بندېږي، نو موږ هم د کورو بې له ضرورته باید راونوځو. راځئ چې په ګډه کرونا ته ماتې ورکړو. ژوند